افغانستان او افغانانو لپاره دوه د خوشحالۍ او پرمختګ خبرونه. دا چې څه دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. لومړی ښه خبر دا دی چې ازبکستان له افغانستان سره 1000 بالونه اکسیجن کومک وکړ. د بلخ والي فرهاد اعظمي وایي ټاکل شوې ده دغه مرسته شوی اکسیجن نن ماښام حیرتان بندر ته راورسیږي. د نوموړي په وینا له یاد اکسیجن څخه به د کورونا ناروغانو درملنه کې ګټه واخیستل شي. دوهم خبر دا دی چې روغتیا وزارت وایي دوه روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوې فعالې شوې. په کابل کې پر کورونا وبا د اخته شویو کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکه وروسته د عامې روغتیا وزارت په دوه روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوو د فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان مرستیال میرویس علیزی وویل دا دوه دستګاګانې د افغان، جاپان او قصبي په روغتونونو کې پر کورونا ناروغي د اخته شویو کسانو لپاره ځانګړې شوي لګېدلي او فعالیت یې پیل کړی. بل لور ته د عامې روغتیا سرپرست وزیر هم وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي چارې به چټکې شي. روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا درېمه څپه لا هم اوس روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.